او که چیرې راشو د دې قطع اجرا کو سیکشن نو قاطع مستوي د کوم ځای نه تیرو د دغې برخې نه تیرو صحیح شو دې برخې نه تیرو او دید به د کوم خوا نه وي هغه خوا نه به وي خو موږ څه کوو اوس پلان ته روټیشن ورکوو دوران ورکوو دغه نه یو کاپي راخلو جدا اوس دې ته روټیشن ورکوو آر او انټر سلیکټ آل زینا اوس دې خواته موږ ته راسته شو که نه اوس د قطع لپاره یعنې قاطع مستوي موږ په دې شکل تیرو د دې ځای نه تیرو پوه نه شوئ خو قطع د دې ځای نه تیروم که نه د زینې دغه مارشه چې پورته ادامه لري عین مقابل نه ما غوندې رسم پورته جوړو ډراوینګ نو ځکه روټیشن ورکوو قطع ته ښه بیا هم یو خط په کیفي شکل تیرو په دې ځای کې عین لکه مقابل نه ما غوندې بیا راځه ورته چې ایکس ال انټر وي انټر قاطع مستوي کوم محور قطع کوي دغه محور یو دا محور او بل هم دغه محور قطع کوي په دې شکل او په دې ځای کې هم دغه محور قطع کیږي بیا راځو پورته دغه محورات دی که نه زموږ خارجي دیوال زموږ 15 سانتي دی آفسیټ به راواخلئ څومره 12.5 ولسنیم یو خواته ولسنی هم بل خواته داخلي 12.5 به وي که نه دا د 12.5 دا د 12.5 سنټر تینا جیکا ایستی که او بیا هم دغه ټریم قذف ټریم پریدو اوس راځو آفسیټ راخلو د تعمیر ارتفاع 100 سانتي لرو 300 بیا پورته ساحه تینا کټ صحیح شو دغه هم تینا کټ کو دا به هم تینا کټ شي ښکته راځو ښکته موږ اول شی لرو رنګ لرو آفسیټ به راواخلئ رنګ زموږ ارتفاع څومره دی 15 سانتي دا د 15 سانتي بعد د 15 سانتي ارتفاع نه ښکته موږ 80 سانتي لرو دا د 80 سانتي بیا 10 سانتي موږ شفته لرو دا د شفته بیا 80 سانتي د سنکاري عرض لرو د دغې نقطې نه 80 سانتي به دې خواته راشي او بیا 10 سانتي د شفتې لپاره دوه طرف ته برآمدګي لرو 10 سانتي صحیح شو عین کار دی بل طرف د پاره هم په عین شکل کار کولی شو نو ته کولی شي چې دلته د دې چې شی راواخلې میرر راواخلې فقط وسطي برخه پاتې کېږي په دې ځای کې خیر ارتفاع دې هم 15 راخلو رنګ څه مشکل نشته دی او آفسیټ باید په دې شکل وي چې د 80 سانتي نه چې 15 منفي 100 پاتې کېږي 15 تقسیم پر 2 12 سانتي یو خواته لرو 12 سانتي هم بل خواته لرو بیا 10 سانتي شفتې لپاره یو خواته 10 سانتي هم بل خواته شپېتو نه چې 15 لاړ شي تقسیم پر 2 نه صحیح ده دلته رنګ عرض 25 لرو شپېتو نه چې 15 لاړ شي 25 لاړ شي تقسیم پر 2 صحیح ده آفسیټ 12.5 او 12.5 آفسیټ 12.5 بیا 10 سانتي د پاس نه ښکته څومره 80 سانتي که شپېته 80 سانتي دا د 80 سانتي بیا 10 سانتي بیا هم ټریم
صحیح شو خو په دې ځای کې اوس موږ تهداب چې نه لرو دیوال نشته دی اصلا خو موږ د پاس نه کته اول 40 سانتي رنګ لپاره ارتفاع جدا کوو صحیح دی بعد د 40 نه 15 سانتي د سلاب ضخامت جدا کوو په دا اول باید کټ شي دی نه دا اضافه برخه افسټ باید څومره 15 سانتي د سلاب ضخامت مې درته ویل شي دی رنګ په ضخامت کې څه دی شامل دی دا ځای بیرته هم پاکیږي ټریم کیږي ځکه چې ته زینه لرو دا باید هم تینه کټ شي دا باید تینه اوچت جي کې ځکه چې زینه او زینه دې سیټ ده چې زینه دې سیټ ته وي نو دا باید شي کو موو به کو ورته څه پروا کوي ها چې شي دا غلطه دا باید موو شي کنه څه مشکل دی کوم ګروپ کې ها خامه توجه شه دی خاطر دا تر سره کې څه کېږي کټ کېږي لکه ته موږ زینه لرو دا سه مکمل پاکيږي دغه هم ټریم راځي کله زینه جګو راځو د زینې د جوړولو لپاره موږ دلته د کنسټرکشن لاین نه استفاده کوو ورته چې وی انټر کوم ځای کې چې چاک لرو د دې په هر پته ساحه کې موږ څه کوو کلیک کوو یا زموږ هم دغه هر 10 سانتي پورته جګیږي کنه لکه د ګراف شکل جوړ شو دلته اوس د ښکته نه پورته موږ څه کوو 15 یو خط کوماکي راخلو په دې ځای کې خو رنګ بدلو کلر بدلو چې تر څو موږ ته معلوم شي اوس دغه ځینه افسټ راخلو 15 سانتي دا باید کوم ځای پورې راشي دا 15 د بام ختم ساحې پورې صحیح شو دا دی بس ټریم دلته اوس ګوره 15 سانتي مونږ جګیږو 100 سانتي 15 سانتي جګیږو او 10 سانتي مخکې ځو چې تر څو کوم ځای ته ورسېږو چاک ساحې ته ورسېږو چاک ته راغلو کنه دغه ضخامت د چاک دی اصلا دغه یو کرښه پرېږدو نه دا ټول تېنه کټ کوو دا باید ټول تېنه څه شي ډیلیټ شي راځو دی بل طرف ته بیا هم د دې چاک کې ولاړ یو 15 سانتي مخکې ځو دا 15 سانتي ارتفاع باید ولري بیا به دا تېنه کټ شي صحیح شو څه مشکل خو نشته په دې کې ښه بیا داسې یو کار کوو چې دا ځای باید ټول مکمل ټریم شي دی د زینې لپاره څه کوو موږ د دغې نقطې نه 10 سانتي مخکې ځو صحیح شو دلته لاس ته راځي یوه نقطه او دې ځای نه هم 10 سانتي مخکې ځو دلته هم یوه نقطه لاس ته راځي پس د لاین په واسطه دغه دوه نقطې سره وصلو او دا ساحه باید ټریم شي او په دې ځای کې خپله دغه چاک هغه کې شامل دی دننه کولی شي چې په دې دیوال کې بعضې خلک
رنګ هم ورکوي افسیټ 40 سانتي دې نه 40 سانتي داخل ته واخله او د ټریم ته بعد د هغې نه سلاب خپله داخل ته راځي یعنې په دې شکل رنګ تکیه لري رنګ د پاسه په دې برخه کې هم عین مسله ده ته کولی شي چې د دغې ځینه 10 سانتي مخکې لاړ شي دغه 10 او دغه 10 سانتي را واخله راستن دغې نقطې سره وصل د لاندې برخې سره بیا به هم دا هم کټ شي تېنه دا هم تېنه کټ شي زینه اوس تکیه لري په دې باندې صحیح شو دې کې څه پوښتنه لرئ څه مشکل دا د زینه په دې ترتیب او همدارنګه ته کولی شي چې اوس دلته مواد یا نور برخې په دې ځای کې شی کې ځای په ځای کې کولی شي نور نه شي کولی زاویه هم ورکولی شي دا خپل اوس دوران اخلیتي که دلته خو نور مواد کولی شي چې واچوئ افسټ 3 سانتي د څه شي لپاره مربل 2 سانتي د مسالې لپاره 12 سانتي فرضو پی سی سی لپاره 15 سانتي جغل به فرض کو مثلا 60 سانتي بولډر سټون او 60 سانتي تپک شوی خاوره صحیح دی او نور باقي به ټریم کې تینا مونږ د رنګ لپاره یو بل شکل هم لرو چې دلته مونږ کولی شو ترتیب کو په دې ځای کې په دې ځای کې ته کولی شي چې آر سی سی لپاره شکل هم راواخلې او د رنګ لپاره څلور سیخه هم ښودلی شي خو هغې نه صرف نظر کو هغه بیا په مهندسي کې وایي دلته به راشي د آر سی سی لپاره د قطع شرطي علائم سی ای سی ان سی آر سایز به لږ غټ کړو 45 پریویو اوس هم کم دی دا به 80 کړو مناسب اندازه دی اوکې بیا به راشي ان هیډ پراپرټیز دغه ځینې مټیریل راواخله په دې ساحه کې او بیا هم اوکې د زینې لپاره تهداف لرو دا ښکته امتداد ورکوی تر همدې تپک شوي ساحې پورې
تر دې ځای پورې صحیح دی یا ته کولی شې چې تر دې برخې پورې هم په نظر کې ونیسې هېڅ مشکل نشته دی بیا به آر سی سی د قطع شرطي علایم ورته راواخله په دې ځای کې ځای په ځای اوکې مکمل تر آخره پورې او په دې ځای کې موږ دیوال لرو که چیرې قاطع مستوي ته متوجه شو خو دغه قاطع مستوي د یاشدار نه تېر شوی په دې ځای کې یاشدار لرو یو لاین کومه کې راخلو آفسیټ مثلا 40 سانتي 40 سانتي او نور باقي ټول پاس آشدار دی په دې ځای کې اوس خشکاري لرو ته به راشې د خشکاري لپاره بریک راواخلو سکیل به کم کو ورته دیش پریویو ورته ګورو په دې ترتیب او بله نمونه هم شته د خشکاري 115 ګروپ دوه خطې چې دي خیر زه به یو کې دا شی واخلم بل کې به بل نمونه واچوم په دې ځای کې اوس څه شی لرو دیوال لرو دغه د قاطع مستوي بیا د دیوال نه تېر شوی دیوال لرو بیا به راشي دلته د دیوال لپاره بله نمونه هم شته دی دغه شکل به راواخلئ زاویه څو درجې لري 45 نور ورته ورکړه چې نه صحیح دی 45 پوره دی بیا به سلیکشن راواخلئ خو سپیسینګ به ورته لږ زیات 50 پریویو اوکې دا خپله هم د شي قطع دی د خشکاري قطع دی په دې ځای کې نور ماربل او دا شیونه هم په نظر کې نیولی شي چې راشي حج ته په دې حج کې دلته دغه نمونه خط راواخله زاویه 45 دی 45 نور ورته ورکړه چې څو درجې شي 90 8 د دغې په منځ کې کلیک وکړه پریویو سپیسینګ ډېر نږدې دی که نه دا به لږ اضافه کړو اینډ 100 ته ورسوو یا 150 ته رسوو پریویو اوس صحیح شو که نه او بیا هم اوکې ښه د دغې په منځ کې اوس موږ مټیریال مواد نه اچوو که چیرې موږ د دې پرنټ راخلو دغه خط دې سره یو ځای راځي په پرنټ کې نو ځکه دې نه صرف نظر کوو په ډیټیل کې بیا ورته د مسالې شرطي علایم ښیو ځکه چې په ډیټیل کې مقیاس لویږي مګر یو په نسبت د 50 پرنټ کې ګوره نه ښکایي ګوره یو ځای کېږي نو ضرورت نشته دی راځو دلته پی سی سی په نظر کې نیسو حج په دې حج کې ورته پی سی سی په نظر کې نیسو کانکریټ اوکې او بیا هم 8 ښه دلته سایز به ورته کم یو پریویو لږ به یې غټ کو ورته لږ سایز 2 صحیح شو اوکې دې نه ښکته موږ جغل لرو څه شی لرو جغل لپاره همدغه ګریول په نظر کې نیول کېږي خو سایز ورته کمیږي صحیح شو اوکې سایز ورته کمیږي خو دې بل دپاره څه لرو په دې بله برخه کې بولډر سټون لرو سایز به ورته غټ کو دلته اندازه ورته ورکوو مثلا لاس هم کم دی دلته به شل کو زاویه 45 صفر ته بدلو پریویو بیا هم کول شي سایز ورته لږ غټ کړي 10 پریویو دا منظم دی دا اندازه بیا هم ورته شوی اوکې دلته تپک شوی خاور لرو د تپک شوی خاورې لپاره شرطي علایم څه لرو سالټ لرو اوکې دلته اوس د ځمکې شرطي علایم پکار دی آفسټ راخلو کیفي 10 سانتي په اندازې سره څومره 10 دغه ځینه هم 10 اخیستل کېږي خو دا څو طریقې لري بیا به حج ته راشئ په حج کې به ورته څه راواخلئ ایرت پریویو ښه زاویه باید 45 درجې وي صحیح شو او بیا هم اوکې د دې ضخامت به ډېر کم وي ګوره بیا هم درته زه په همدغه یو لیر کې کار کوم لیر باید د هر یو باید بدل شي او 0.5 ضخامت دی که چیرې دغه ضخامت زه اوکې کوم ورته ضخامت دې بیا زیات راځي د هر یو
د پرنټ په وخت کې به تا ته ډېر مشکل وي او د اول نه بیا احتیاط وکړې ورته دا د شرطي علایمو په عین ترتیب ته هم لس واحده ښکته راتلی شي دلته سره قید که شرطي علایمو ورکولی شي صحیح شو یو طریقه دا دی بله طریقه داسې ده چې د سپیلاین نه کار اخیستل کېږي سپیلاین دغه ځینه سلیکشن راخیستل کېږي کیفي په دې شکل ځکه چې دا ساعت ټول خو ځمکه طبیعي حالت لري که نه په دې شکل همدغه راخیستل کېږي په دې په نظر کې نیول کېږي دلته مثلا په دې شکل بیا دغه خط ترې ډیلیټ کېږي دا خط څه کیفي نیول کېږي یعنې داسې خم ښکاري په دې ترتیب هم کولی شي سپیلاین اس پی ایل دا هم نه دی ویلی شته هم دې ډرا ټولبار کې شته دی یعنې په دې ترتیب هم کولی شي صحیح دی څه مشکل نشته په دې طرف کې بیا د ابریزه لپاره لرو ابریزه پاس نه ښکته 15 سانتي فاصله راښه دی څنګه هم خوښه دی